نو راځو کروسل باندې خبرې کوو. تاسو به ډېر ویب سایټ کې کتلې وي چې سلایډرز موجود وي، نو خپل موړي بټنز هم لري، کنټرولز هم لري، پاغه هم موړي مختلف ډیزاینونو سره موجودي، ځینو سره کیپشن وي، ځینو سره کیپشن نه وي، ځینو سره لاندې بټن وي. نو هغه کروسل جوړول موږ کولای شو جاوا سکرپټ واسطه کریټ کو. خبره ده چې کله موږ خپل جوړو نو الته زموږ وخت هم ډېر نیول کېږي، زموږ کوډ هم ډېریږي او بل ریسپانسیو لپاره به جدا جوړو نو مسلې ډېریږي. نو بوټسټرپ والا چې کړه هغه هر څه تیار جوړ کړی، تاسو چې تاسو صرف یوازې سو کاکسونه پکې ورواچو او نور موږ هر څه تعالی جوړ کړی دي او مختلف ډیزاین سره دوی جوړ کړی دي. لکه د ایگزامپل وګورئ، نو یو ایگزامپل موږ سره په دا شکل دی. دا یو سلایډر دی، دا چې وي slides only. Here is a carousel with slides only. Note the presence of deep lock w carousel images prevent browsing. ها نو دا چې دی اتومات دغه دی carousel دی، دې کې بټن نشته، دی ډایرکټ کار کوي. بس کدا ستا په کار وي ډایرکټ ډیزاین کوډ کاپی کول تا ورواچو، څه چینجز دي هغه بیا دلته وایم. او دا چې دا وذ کنټرولز دي. وذ کنټرولز مطلب دا چې دلته چې موجود دي بټنز موجود دي، بټن پوسټ هم ته کولای شي لدی نه استفاده وکړي. نو کله تاسو استعمالول غواړي نو ته بس کې دا کوډ ډیزاین کاپی کړه، کاپی کول نور سره راشه خپل ایډیټر کې پیسټ کړه، پیسټ کول نور سره راشه صفحه ریلوډ کا. نو کوم ډیزاین چې تاسو وخت هغه راغله د مسله دا چې تاسو عکسونه نشته نو ته بس چې کې لبته عکسونه راولي. نو دلته کوم ځکه هم د ایمیج ذکر شوی دی نو هلته به ته چې کې عکس براولي. نو دا وګوره موږ سره نو یو عکس به دا شي چې موږ سره 1 شو او دلته راځم دویم عکس دلته راشم ورته ولیکم ایمیج او ایمیج کې چې موږ سره دویم شو او دلته راشم ایمیج او ایمیج چې موږ سره دریم شو. نو دا درې عکسونه پکارو، درې عکسونه ما واچو صفحه مې ریلوډ کړو نو زموږ کوم سلایډر هغه موږ سره تیار دی. نو دا زموږ هغه سلایډر دی چې بوټسټرپ والا جوړ کړی دی او موږ کولی شو ترې استفاده وکړو چې څنګه ستاسو خوښه هماغه تاسو کولی شئ ترې استفاده وکړئ او کار ځینې واخلئ. نو دا خپله هم اوړي، خپله کله اوړي چې کله موس دې لرې کړي نو دا به خپله اوړي او چې کله موس ورته وړي بیا به دا تاسو سره ودرېږي، تاسو سره نه وړي ځکه د هر سلایډر همدا رولز وي چې کله موس ور وړي نو باید هغه ودرېږي تر څو هغه ته خپله کنټرول کړي. خپله کنټرول نه مطلب دا چې هغه له چې وکړي کوم بټن چې دی د هغه لارې ته هغه کنټرول چې کله ورته موس وړي دا به تاسو سره ودرېږي او بیا چې کله په دې بټن باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به چېږي دا به مخکې وروسته وړي، بس کیسه ختمه. نو تر دې ځایه پورې خو څه مسله نشته، هر څه حل دي. زه به دې څه وکړم چې راواشم دلته به زه ورته ولیکم کال MD8 ځکه زموږ فول صفحه ده نو دا به 8 شي. نو تر دې ځایه پورې خو څه مسله نشته، هر څه حل دي. مسله کله جوړیږي؟ مسله هغه وخت جوړیږي که چېرته ته غواړې چې په دې کې عکسونه چې کې اضافه کړې نو هلته بیا مسله جوړیږي، هغه هم درله وایم چې څنګه حلیږي. نو دلته تاسو لږ دې کارت ته وګورئ چې په دې کې په دغه سلایډر ته وګورئ چې په دې کې موږ ساسونه بخښونه دي او څه لپاره دي. نو دلته چې وګورئ دا د مکمل څه دی مین باډي ده او په دې کې چې لیکل شوی دی کروشل ایگزامپل کنټرولز په نوم آیډیا خځل شوی دی او کلاس کروسل او سلایډ په نوم ورته کلاس ورکړی دی. نو دا دی هغه مین باډي شو. په دغه مین باډي کې کځل ته ودرېږم نو دلته به تاسو شوی دا د دې ځل تر دې پورې شروع ده بله به په دې مین باډي کې دا یوه برخه شوه او په دې کې دلته بیا موږ سره دوه نورې برخې دي، یو بټن لیفټ دی او یو بټن رایټ دی. بس په دې ټول سلایډر کې هم دغه درې برخه دي. لومړی برخه چې دا کروسل اینر دی په دې کې به ته خپل ایمیجز ورکوي. دویمه برخه چې یو بټن ده چې په دې باندې پریویس کار کیږي ته به هغه کنټرول، او دریمه برخه چې ده هغه بټن ده چې په دې باندې لیفټ نیکسټ چې کوم کار دی هغه به تر سره کوي. نو دا درې شیان دي. کلاسونه تاسو کتلی شئ په دې باندې کروسل اینر لګېدلی، په دې باندې کروسل آیټم لګېدلی، اکټیو یې لګولی. اکټیو نه مطلب دا چې کله هم زه څه کومه صفحه ریلوډ کوم نو باید کوم عکس په سر کې وي. نو فی الحال دا په سر کې دی. که زه راشم دا اکټیو دې نه لرې کړم او راشم ما دلته زه دې عکس ته ور واچوم سیو یې کړم، زه چې صفحه ریلوډ کوم نو ګوره کوم عکس په سر دی دا عکس دی. اکټیو نه مطلب دا چې کله لومړی ستا صفحه خلاصېږي باید کوم عکس تا ته په سلایډر باندې وښودل شي. نو چې هر یو تا خوښتو په هغه باندې اکټیو ولګو هغه به تاسو وښودل شي. بټنز دي موږ سره دا بټن ورکړی دی، ته کولی شي دا بټن بدل هم کړي او کسټمایز یې هم کړي، مکمل کسټمایز کولی شي. یعنې که ته دا بټن بدلول غواړې نو لکه تاسو وګورئ ښه ټوله مسله چېرته ده، ټوله مسله چې ده موږ سره په دغه کې ده. دا یو ګورئ ټول کار چې دی دا یو کوي موږ ته، دا چې کوم آیکن تاسو ته ښکاري دا آیکن همدغه دی، ته کولی شي دا بدل کړي. بس دلته فنټ اوسم نه یو آیکن راول ورله واچوه، ته مسله نشته تا سره به کار کوي چې هر آیکن راولې د سپین پر ځای واچوه نو تا سره به دی کار وکړي، څه مشکل نشته. او دا پریویس او نیکسټ چې لګېدلی دی د سره به کار نه لري، دا د په خپل ځای وي. او بل دا دی چې موږ سره څه دی نیکسټ لپاره بټن دی نو دې کې هم هماغه خبره ده، دغه آیکن دی موږ سره، تاسو کولی شئ دا آیکن دې ځینه بدل کړي. نو نور څه شته نه، بس صرف استعمالوه.
اوس عکسونه پکې اضافه کول غواړي نو دلته راشه او د ځنه کاپی والا چې کله د کاپی واخستو دلته پیسټ کا بیا پیسټ کا او بیا پیسټ کا څنګه چې پیسټ کې هغه عکسونه به تاسو جنریټ کیږي نو 1 2 3 ګوره څونه ما پیسټ کړو هماغه عکسونه موږ سره بدلیږي څنګه عکسونه چې تاسو غواړئ بس هغه عکسونه به تاسو راځي خو عکس به مکمل د باډي سره کاپی کې مثال دا وګوره دا یو اټم د کروسل اټم نو مطلب هم دغه به مکمل ته کاپی کې نو څونه پیسټ کې هغه به تاسو عکسونه راځي نو دا موږ سره د سلایډر خبره ده په بوټ سټریپ کې دا موږ سره یو एग्जांपल بل एग्जांपल دی سوي چې with indicators مطلب دا چې بټن خو لري دلته موږ سره لاندې indicators هم لري په دې باندې هم ته کولای شي د سلایډرز واړې راوړې نو کله سټایل کې پکاري بس دا یو دې نه کاپی کړو کاپی کول نور څه براشل لبه پیسټ کړی نو دا براشم او لبه پیسټ کوم نو زبدا سي کاپی کې لري کم دې نه دلته براشو پیسټ وکړو نو مالدا پیسټ کو برکونه لاړو ها نو ما دلته پیسټ کو سیب مې راغلم براوزر ته او صفه مې ریلوډ کوم لبه تا ته پته لګي چې موږ سره بیا هم ششتنه ځکه ارسي درکړي خو کس به ته پکې اچي نو دا کس لپاره بل دا وګورئ چې ستا عکس ته ضرورت چارته نو کله ته هم مونږ راشو او دا وګورو چې دا موږ سره په کوم سیستم جوړ شوی دی نو موږ له بیا دې پته ولګي نو کله زه ودرېږم او لاندې راشم دا د دې مین باډي ده چې د دې نه شروع ده او دلته موږ سره ختم شوی دی او په دې کې هم کلاس لګېدلی دی کروسل एग्जांपल انډیکیټرز او په دې کې آی ډي پکې دا لګېدل او په دې کروسل سلایډز لګېدل دي دوه کلاسونه کروسل او سلایډ لګېدل په دې کې دنه بیا چې د موږ سره دلته یو انټر ز ورکم تر څو دا جدا شي او د هم انټر ورکم نو په دې کې بیا موږ سره چې ده دا یو برخه ده او دا کومه برخه ده په دې کې تاسو وګورئ دا زمونږه سلایډ 1 سلایډ 2 او دا موږ سره چې ده هغه انډیکیټرز برخه وي او دلته راشم دا چې د موږ سره ایمیجز برخه ده او دا زموږ هغه کنټرول برخه ده نیکسټ او پریویس نو دا څو برخې شوې دا برخه موږ سره د انډیکیټرز شو انډیکیټرز نو مطلب دا چې دلته موږ سره کوم دا شین موجود دي دا هغه برخه د موږ سره او دا چې د موږ سره د ایمیجز برخه نو ایمیجز کې به موږ څه کوو عکسونه باچو کنه نو دا وزراشم ورته بولیږم چې موږ سره ایمیجز په نوم فولډر دی او په دې کې موږ سره 1.jpg په نوم فایل دی دا راواله او دا وزراشم ورته ویم چې دلته موږ سره چې د ایمیجز په نوم فولډر دی او په دې کې موږ سره 2 راواله او دا وزراشم ورته ویم چې موږ سره چې راواله ایمیجز په نوم فولډر دی او په دې کې ته راواخله 4 سیو کړه صفحه دلته ریلوډ کړه نو تاسو سره به کوم کار دی هغه به وشي نو دا ګوره یو عکس دویم عکس او دریم عکس دا موږ سره راغی او دلته موږ سره کوم انډیکیټرز موجود دي پر هغه هم کولای شو دا بدل کو ګوره په دې کې کوم نو دا عکس راځي په دې کې کوم بیرته ما عکس راځي په دې کې کوم نو موږ سره دریم عکس راځي نو دا د عکسونو خبره شو بټن سماغه خبر ده ک بټنز بدلول غواړم ته کولای شي دا موږ سره هغه آیکن دی کروسل کنټرول previous icon او crosshair control next icon دا دوه آیکن که تاسو بدلول غواړئ تاسو کولای شئ چې وکړئ فونټ او سم هر ځنه چې تاسو آیکن راوړئ نو کولای شئ راوړئ خو دا مسله دا ده چې دا شی به پکې خامخا لیکي کوم آیکن چې تاسو راوصل غواړئ هغه آیکن کې به تاسو دا یو پاس کوئ کدا پاس نه کوي سرچ کوم next او previous هغه په کار نه کوي دا کلاس کور کې او کور نه کې پروانه کې ځا صرف د ډیزاین لپاره دی دا ډیزاین چې د بوټسټریپ د خپل آیکن لپاره دی نو تاسو فونټ او سم نه کوم آیکن راولئ هغه خپل ډیزاینوي اول خو راوړل ته ضرورت نشته خو بیا هم کچې تاسو چینج کول غوښتون تاسو کولای شئ لدین استفاده وکړئ اوس دلته مسله ده چې دلته موږ سره چې دي عکسونه درې دي نو انډیکیټرز هم درې دي څه مسله نشته موږ سره کار کیږي زبراشم دا یو عکس چې ما خسته دي په ځای بیا هم دویم واچوم ځکه چې دا عکسونه موږ سره سایزونه صحیح نه دي نو دا وګوره په دې کې کوم دویم راځي په دې کې کوم نو دریم راځي نو دا خو فل حال صحیح دی اوس که زه راځم د دې عکسونو تعداد ډیروم نو دا دې نه کاپی کوم دا لومړنۍ به دې نه کاپی کړم کاپی کولو نو وروسته به راشم چیرته اخر ته واچوم نو دا راځم او پیسټ کوم پیسټ دا ځل مې پیسټ کوم اوس عکسونه موږ سره سوچ ګوره یو نو دې نه به دا عکس واخلو خاصه دی او دا به راشم پیسټ وکړم او دا کوم اکټیو کلاس لګول دا به تی لري کړو او دا به دا راواخلو بیا به کاپی پیسټ کوم صفه بری لور کړو نو دا یو دا دوه دا درې دا سلور نو دا موږ سره عکسونه زیات دي خو خبره چیه ده دا عکسونه ماغه دي نو ځکه موږ سره نه بدلیږي نو خبره دا ده چې دلته
عکسونه خو موږ سره زیات شو خو انډیکیټرز هم موږ سره کم دي 3 دي نو دا چې موږ سره عکسونه زیات دي هغه باید موږ سره انډیکیټرز هم شوي زیات وي تر څو په دویم کلیک کوم نو دویم راځي په دریم کلیک کوم نو باید دریم راشي او چې کله په څلورم کلیک کوم نو څلورم راشي په پنځم کلیک کوم نو پنځم راشي خو دا موږ سره 3 دي نو انډیکیټر ساحه موږ سره دا یو دی نو چې دا تاسو انډیکیټر ساحه ګوره هر یو جدا بٹن ده دا موږ سره یو جدا بٹن ده په دې انډیکیټرز کې او دلته دا وګوره دا موږ سره جدا بٹن ده په انډیکیټرز کې او دا موږ سره دا جدا بٹن نو تاسو کې دا یو بٹن بدیز نه راواله او کاپی به کې او بیا پیسټ کې نو دا ما بیا پیسټ وو خو په دې کې به یو شی تاسو بدلوي کته تاسو بدل نه کې نو کدا دویم به څوم بٹن ده دویم بٹن ده انډیکس دویم ورکړه ده مطلب دا دریم بٹن ده نو په دې دریم بٹن کې دا موږ سره مسله ده بس دا کار نه کوي صحیح دا کار موږ سره په دې صحیح نه کوي چې عکسونه بیا هم موږ سره سلور شو کنه خو ګوره په دې چې کلیک کوم هم موږ سره دا یو کس راځي صحیح ده او چې کله په دې کلیک کوم نو بیا هم موږ سره دا یو کس راځي ورته وګوره ښه یو موږ سره دا یو دی یو موږ سره دا دی ګوره چې په دې دریم کلیک کوم بیا هم موږ سره دا کس راځي او چې کله په دې کلیک کوم نو بیا هم موږ سره دا کس راځي ولې راځي ځکه چې دا خو جوړ شوی هغه لپاره و نو دغه تاسو ګوره ډیټا بوټسټریپ سلاید 2 دلته موږ چې کوم ویلیوز لیکل شوی دا به تاسو چک کوئ دا به تاسو بدلوي نو دا د زیرو انډیکس نه شروع کیږي بل چې تاسو هر څونه بٹن جوړوي هغه به تاسو په موږ عمر ورکوي نو دلته موږ سره اوس عکسونه څو دانې دي نو دا وشماره یو خدا شو 2 3 څلور 5 شپږ نو مطلب دا چې دلته به تاسو څو جو بٹن جوړه شپږ بٹن به جوړه نو یو شو 2 شو 3 شو دا څلورم دلته انډیکس نمبر شو دا 3 دلته 2 دلته به تاسو شي کې دا به 3 کې نو دا د 3 کړو هم دا به راواخلي بیا به چک کی کاپی به کې دا براشي پیسټ پکې او بیا براشي دا 3 چک سلور کا او یو ځل بیا هم پیسټ کا دا 15 کا نو دغه څه به تاسو سره بټن هم جوړیږي او دا هغه چې کوم کار دی هغه هم تاسو سره شوز ګوره په دې کلیک کوم دا راغی موږ سره او چې کله راځم په دې سلورم کلیک کوم نو ګوره دا دریم کنه په دې سلورم کلیک کوم نو ګوره اوس دا کس موږ سره راځي نو نه بدل شو په دریم او په سلورم به یو کار کېدو په دې کلیک کوم نو دا کس موږ سره په دې کلیک کوم دا کس راځي نو مطلب دا چې زموږ کوم کار دی هغه موږ سره په صحیح شکل سره تر سره شو نو دا موږ سره د سوشل کار نو ټول هم دغه کار کوي بس صرف ډیزاین بدل دی لیبل والا غوړ نو دی لیبل والا دی ډیزاین دا کوډ کاپی کول دی هلته وراچول دی او بس یوازې ماغه کس بدلول دی او انډیکیټرز کمول دی رول غوړ تاسو کولای شئ او دا هم موږ سره سلایډ دی صرف ډیزاین بدل دی ډیزاین دا چې هغه موږ سره سلایډ کېدو دا چې د موږ سره فیډ ان او فیډ اوټ کیږي انیمیشن بدل دی او دا چې د موږ سره د مطلب دا چې کروسر اټمز انټرول مطلب دا چې د انټرول تاسو چې کوئی بدلول شي انټرول بدلول نه مطلب دا چې د تاسو عکس شکل تاسو سره بدلیږي دا سونه وخت بدلیږي نو هغه وخت تاسو ورته ورکول شي 2 لسونه ورکړل لکه تاسو وګوره 2000 ورکړل 2000 مطلب دا چې 2000 ملي سکند او 2000 ملي سکند نه مطلب دا چې 2 سکند یعنی 2 سکند پس بدلیږي که تاسو دا بدلول غواړئ نو تاسو کولای شئ تاسو کې بدلې کنه که تاسو نه کمول غواړئ نو هغه به تاسو زر بدلیږي او د هر یو ته به تاسو خپل ورکوي دي ته ګوره سونه ورکړه دي 10,000 ورکړه نو مطلب چې 10 سکند پس به دا کس بدلیږي دا به 2 سکند پس بدلیږي نو دا چې تاسو بدلول غواړئ کدا دریم بدلول غواړئ د لپاره به تم چې ورکه وخت ول ورکه نو دا په هماغه وخت تاسو چې بدلیږي د دې مثال در لخوا دا کاپی کوم دي نه او راځم دلته پیسټ کوم نو راځم دا بل د پیسټ کوم زه سیو بیکرم را باشم صفحه به ریلود کړم عکسونه به زور ته راولم نو ته به زه راشم تویم چې موږ سره چې وکړه ایمیجز په نوم فولډر ده او په دې کې 1.jpg په نوم فولډر ده موږ سره او تر راځم ورته لیکم چې موږ سره ایمیجز په نوم فولډر ده په دې کې موږ سره 2.jpg ده او تر راځم ورته لیکم چې ایمیجز په نوم فولډر ده موږ سره په دې کې چې ده موږ سره 3.jpg په نوم عکس ده نو دا موږ سره راغی اوس دلته ګوره دا چې کوم وخت ورکړی لومړی 10,000 سکند ورکړی او دویم ته 2000 سکند نو مطلب دا 10 سکند پس بدلیږي دا 2 سکند پس نو لږ صبر وکړه ګوره نو ګوره دا کس بسونه پس بدلیږي دا 10 سکند پس بدلیږي نو چې کله 10 سکند پوره شي دا کس به بدل شي نو دا بدل شو دا کس بسونه بدلیږي دا 2 سکند پس او دا چې دی بس خپل وخت هغه ورکړی هغه وخت تک پت کتلو بدلیږي ځکه د دوی ته وخت ټاکل دی د یو ته 1000 سکند ټاکل دی بل ته 2000 دی بل ته نه دی ورکړی نو که زه راشم د دې 1000 په ځای هم ورته 300 ولیکم او د دې په ځای هم ورته 300 ولیکم 300 یعنی ډیر زیات کم دی دا یعنی د نیم سکند نم کم دی چې زر زر بدل شي او همدغه زديز نه کاپی کړم راشم د دریم ته هم ولګم یعنی هر یو عکس ته په وخت ورکول شي زه راشم دې ته هم ورواچم سیو وکړم او راشم سفر لوکم ګوره دا باکسونه به موږ سره زر زر بدلیږي اوس 1 2
3 ګوري دا زر بدلیږي ځکه چې کوم وخت دی هغه ما کم کو که زه راشم دا سلسل کم نو سلسل کې به دا نور هم موږ سره بدلیږي دا جاوا اسکرپټ انټرول فنکشن دی موږ سره سیټ انټرول دا جاوا اسکرپټ کې فنکشن دی دلته تاسو کله فنکشن کال کوئ نو هلته تاسو وخت ورکول چې وخت ورکوي هغه به تاسو په ملي سکند کې ورکوي او ملي سکند مطلب دا چې زر ورکوي نو 1 ملي سکند شو 2000 ورکوي نو 2 ملي سکند شو 3000 ورکوي 3 ملي سکند او چې کله 500 ورکوي نو مطلب دا چې نیم سکند او چې 500 نه کموي نو هغه مر بس تاسو وخت کمیږي نو ماسل ورک نو دا چې دی زر بدلیږي او کله ډیر وخت ورکول غواړئ نو دا تاسو له برابر دا موږ سره خبره د سلایډز دي تاسو کولای شئ استفاده وکړئ بل موږ سره چې دی وي دا سلایډر هم موجود دی ډیسیبل سیستم دی پکې ټچ ډیسیبل د ټچ نه مطلب دا دی هغه نور چې کتا سره ویب سټ کې موبایل کې استعمالوي نو ته پلاس هم کولای شي دا چې کې بدلې کې خو دې کې چې دی وي ټچ ډیسیبل دی ته کولای شي ټچ ډیسیبل کې اصل کې دا نه وي چې دی کې ټچ ډیسیبل دی اصل کې دا ته وي چې کولای شي ټچ ډیسیبل کړي ته پدې کې هم کولای شي ټچ ډیسیبل کې څنګه ډیسیبل کېل د ګول ولې تاسو له کوشش کې دا ډاکومنټیشن ول ولې ګور لیکل کروشل سپورټ سویپینګ لیفت رائټ دا وي سویپینګ چې دی لیفت رائټ سپورټ کوي دا کوم یو موږ جوړ کړي ان ټچ سکرین ډیوایسز ټو موو between slides په ټچ سکرین ډیوایس کې چې کله موږ سکرین بدلو دا کولای شي موږ بدل کو this can be disabled using the touch disabled data disabled touch attribute دا وی بدلیدل شي دا ډیسیبل کېدل شي چې کله وي تاسو دغه اټریبیوټ استعمال کوئ اټریبیوټ څه ته وي ما په HTML کې تدریس کړی واغه څنګه استعمالو the example below also does not includes the dio attribute and the dio false ها مثلا بدل وایم by default چې کله تاسو سلایډر اخلي د هغه چې کوم ټچ سیستم هغه جوړي مطلب چې کله موبایل کې یا آیپاد کې استعمال ته کولای شي پلاس هغه سلایډ را سلایډ کې خو کچې ته غواړ دا ډیسیبل کې ته کولای شي دا ډیسیبل کې څنګه به ډیسیبل کې ته به یو اټریبیوټ استعمالې د ډیټا ډیش بیس ډیش ټچ او په دې کې تا فالس ورکو ویلیو نو مطلب دا چې دا به تاسو چې دا به تاسو سره نه وړي او که تاسو ته ټرو ورکونه بیا تاسو سره اوړي نو دا وګوره ما کار کړی دی دا کوم من د چې ور کړی دی ډیټا بیس ټچ فالس کله د فالس کو بیا به تاسو سره په لاس باندې نه وړي او کله ټرو بیا به تاسو سره اوړي نو دا خبره ده بل ډارک ویریانت د ډارک نه مطلب دا چې لاندې به لیکل په خپل د خبره راشي تاسو وګوره لیکل چې تاسو را تور دي سپین دي لاندې لیکل چې لاندې کا ستور دی او لیکل سپین دي او کله دراشي ډارک ویریانت نو د لاندې وګوره لیکل تور دي او لاندې چې د سپین دی نو دا څه ویریانت هم شته تاسو کولای شئ استفاده وکړئ دا موږ ته کروشل خبره ده په بوټسټپ کې نو اوس که تاسو غواړئ چې اوس سلایډر جوړ کړئ نو بوټسټپ ته په اسانه سره کار څه درکړي ته کولای شئ استفاده وکړئ اپشنز ته که تاسو راشئ نو تاسو هر څه ویلي انټرول ګوره انټرول به وي نمبر کې ورکوي دلته ډسکرپشن لیکلی the amount of time to delay between automatically cycling an atom if false crucial will not automatically cycle وې دا چې کله تاسو استعمالون له تاسو شور کې وخت به ورکوي او دا وخت مطلب دا چې د یو عکس او د بل عکس ترمنځ څونه فاصله وي او کدا تاسو فعال کړئ بیا په خپل سر نه بدلیږي بیا به تاسو په زور بدلوي یعنی په بټن به بدلوي خپل به اتومات نه بدلیږي keywords boolean true نه مطلب دا whether the crucial should react to keywords events دا بس وې keyword event په مربوط ده کله true ورکو نو کوم کار پر true کیږي او پر true کوم په فعال کیږي او فعال کیږي pause دی که تاسو pause ولیکئ نو if set the hover pause the cycling بدی مطلب دا چې کله ته pause ولګې نو مطلب دا چې کله ته بدی باندې hover کې نو ستاسو کوم کروسل دی هغه به ودرېږي چې کله hover لري کې نو بیرته بلرږي نو دا ټول معلومات لیکل شوی تاسو کولای شئ دا یو ول دل وصول ته ضرورت هم نشته دغه چې هر یو ستا په کار وي هغه کاپی کا ورواچو او سیټ اپ پکې وکړو مخکې ځه نو دا موږ ته په بوټسټپ کې د کارت او د کروشل خبره و